پنځم کار ما او تا ته الله راواله کوي چې هغه ستا کار دی. اوس بل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پنځم کار دا راواله که چې و مسلمانا دا خو آغا میاش دا چې حدیث کے راضی فتحت ابواب الجنہ. حدیث کے خودری نخی خودلی دی اغم بیانو خواہ ماوتا نوینو. فتحت ابواب الجنہ حدیث دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کڑے دے, امام بخاریم نقل کڑے, امام مسلمم نقل کڑے دے, متفقن علیہ حدیث دے. او بیا چھ دے نو امام ترمیزیم داغے پتائید کی نقل کڑے دے. کل چھ رمضان راشی داخل شی میاشت رمضان فتحت ابواب الجنہ د جنت دروازی کلاوی شی. یو روایت دا سے دے فتحت ابواب الجنہ د جنت دروازی کلاوی شی. دائم اغلوی پہچان دا حدیث دے. او بل روایت کی راضی فتحت ابواب السماء دا اسمان دروازے کلاوی شی تردی چھ دا اللہ عرش پوری دا اللہ ذات پوری لار کی سر رکاوٹ نوی. فتحت ابواب السماء دا اسمان دروازی سیب کلاوی دی. نو اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعان. غواړه کنه ولې نه غواړې مسلمانا ستا کار استاد چې الله ته د لاس اوچت کړی دي او د الله نه د خپل مغفرت سوالونه وکا, د الله د رحمت سوالونه وکا, د جنت سوالونه وکا. دا سوالونه وکا کنه ولې نه کې دا خو پنځمه خبره ده. حدیث کے راضی فتحت ابواب الجنہ د جنت دروازی کلاوی دی خو صرف د اللہ نه غختل دی اپتا باندې دی وی غواړه د الله نه کنا. وغلقت ابواب الجحیم اور د جہنم دروازی اللہ بندی کړی دی. وصفدت مردت الشیاطین وصفدت مردت الشیاطین او آغا ناکارا سرکش شیطانان اللہ تڑلی دی. خدا خو آغا سیزونو چی پا نظر نرازی, قرآن خو آغا سیزون ذکر کل چی پا نظر رازی. حدیث خستا اندرونی حالت ذکر کا فتحت ابواب الجنہ سوچ دے فکر دے ایمان دے یقین پا دے لرل. وغلقت ابواب الجحیم وصفدت مردت الشیاطین. نزکا قرآن دا مسئلہ بیانی فإنی قریب ز سمرا نزدویم سمرا نزدویما. اللہ دمر نزدو چی میانس کی الفاظم اللہ حذف کری دی. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب, بس میانس کی خبر انا دیر نزدویم دی بندتا سمر نزدوی. واللہ یحول بین المرء وقلبه د انسان او د زړه ترمنځ به څومره فاصله ای
د انسان او د زړه ترمنځ به څومره فاصله وي. والله يحول بين المرء وقلبه، د انسان د زړه او د ترمنځ الله دی، دومره نږدې دی، دومره نږدې دی. او الله زما او ستا د ذهن مطابق یو خبره کوي چې الله وایي زه اسماني دنیا ته راشم او ویبسط یده، لاس الله را اوږده کي ما یلیق بشانه، څنګه چې د الله د شان سره مناسبه ده، لاس را اوږده کي او څه بیا وایي هل من مستغفرین، هل من مستغفرین، شته دې څوک داسې چې هغه بخنه وغواړي او زه وله بخنه ورکما. الله په خپله وایي هل من مستغفرین، شته دې څوک داسې چې بخنه وغواړي مانا چې زه بخنه ورکما. شته دې څوک داسې هغه چې ما نه څه وغواړي فاعطیته او زه هغه له ورکړه وکما. نو پنځم کار کې ګورې سستي مه کوه، پنځم کار کې سستي مه کوه، په ګړګړه کې رونا، په چغو چغو الله ته وجاړه. ځان که جړه نه درځي نو د جړه شکل ور سره جوړ که خو جاړه الله ته. دا وخت دی دی که الله رب العزت چې دی بس ډیر نږدې دی د مسلمان ته، ډیر مینه کوونکی دی د مسلمان سره. او دا د رمضان خصوصیت دی. ګورئ انسان ته الله رب العزت، مسلمان ته الله رب العزت خصوصی نظر باندې ګوري، خصوصی نظر باندې. ولی چې دی نو مونږ دغه خصوصي نظر خیال نه ساتو. الله دې مونږ له توفیق راکړي چې مونږ د الله رب العزت نه په اخلاص وغواړو، د الله ذکر وکړو، روجه صحیح ونیسو، قرآن سره تعلق وساتو. بس دا رمضان دی، دا رمضان دی. الله دې دغه رمضان زمونږ او ستاسو نصیب وګرځوي. بهرحال بعض ملګري یو تپوس د مسلې کوي د سرسایې، نو احوطا اور د محتاط مسئلہ د سرسائے فی نفر اگر 300 روپئی دا، 300 روپئی دا د احتیاط او د احوطا غره خبره چه دا. نو اگر علماء 300 روپئی پا موجوده دا کی دا د غنمو یا د وړو اگر مقرر کلی دی. نو دا د سرسائے مقدارم دی او دا د معذور د یوی روجی مقدارم دی. یعنی معذور چې آغا یو خدا سے معذور ځانته چې بس ته بي نیولې او روجې نه ونیولې دی د دې پیسې ورکړه. د خلکو بعد کنسپټ او نظریه دام نه دانه د ګوري نه نه دا هغه کس دا فدیه ورکول شي ته فدیه وای چې آغا داسې ابدي مریض دی چې د هغه د جوړېدو څه خیال نشته یا داسې مرض کې مبتلا دی چې هغه داغه کې خواله کم راځي او د روجي طاقت پکې آینده د پارم نه لري. نو هغه فدیه ورکول شي او د یوی روجي فدیه دا 300 روپۍ هغه علماء کرام لیکي. بهر